د افغانستان د لاسي صنایعو دولتي شرکت د هیواد رښتینی فرهنګي انځور او د عوایدو غوره سرچینه ګڼل کیږي. د لاسي صنایعو دولتي شرکت چې د لومړي ځل لپاره په 1445 کال کې رامنځته شو، په پیل کې د قانون وزارت اړوند یو تصدۍ په بڼه یې چارې پیل کړې، چې وروسته بیا د سوداګرۍ وزارت اړوند په یو ګډ سهامي شرکت بدل شو. یا شرکت چې اوس مهال د دولتي شرکتونو لوی ریاست تر اثر لاندې د مالیې وزارت پورې تړلی دی. د بیلابیل ډول غالیو د جوړونې، میناکاري، سنګ تراشي او مختلف ډول د لرګي او چرمي صنایعو د تولید په برخه کې فعالیت کوي او له دې لارې یو زیات شمېر هیوادوالو ته د کار زمینه برابروي او ترڅنګ یې د ملي اقتصاد په پیاوړتیا کې رغنده رول لوبوي. شرکت دولتی صنعتی افغانستان یک شرکت بسیار مهم و ارزنده است و در بخش اشتغالزایی بسیار رول عمده دارد. در گذشته های دور تا امروزه شرکت فعالیت های مثمر را در بخش های مختلف از بخصوص در بخش اشتغالزایی انجام داده. ما حدوداً 300,000 نفر را تحت پوشش خود قرار داده بودیم که اونا زیادترشان خانم‌های خانه بودند. تا فعلا این پروسه ادامه داره. ما کوشش میکنیم که تعداد زیادتر مردمی که بیکار هستند برشان زمینه کار مهیا بسازیم. د افغانستان اسلامي امارت راتګ سره سم د مالیې وزارت کوچنیو تشبثاتو ته ځانګړې پاملرنه کړې چې په همدې لړ کې د لاسي صنایعو د ودې په برخه کې هم اړین فعالیتونه ترسره کیږي، چې ورسره به د افغانستان لاسي صنایع او بیا په کور دننه او نړیواله کچه خورا اهمیت ومومي او د کارموندنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې به مثبت اغیز ولري.